هغه وخت هم بیانوي اذ الاغلال فی اعناقهم. الله وی دا خلق به اله پوه شي چې د دې په سټونو کې د جهنم هغه زنځیرونه واچولی شي. اذ الاغلال فی اعناقهم، الله وی دا کافران به اله پوه شي چې کله د دې په سټونو کې د جهنم زنځیرونه واچولی شي. والسلاسل، او هغه غټ غټ زنځیرونه یسحبون، الله وی داسې زنځیرونه به چې دی دا مری به پې تړلي او پرشتې به یې راکاږي. خدای دې انتې بچو ساتي. هلکه دا د چا دپاره؟ دا کم خلک چې د قرآن د آیاتونو نه انکار کوي، کم خلک چې په قرآن کې د ځان نه رد و بدل کوي. بیا الله تعالی دویمه سزا د دې دپاره بیانوي، فسوف یعلمون، زر ده چې دا کافران به پوه شي کله فی الحمیم، په هغه ګرم اوبو د جهنم کې. خدای دې انتې بچو ساتي. جهنم کې یو عذاب د ګرم اوبو دی، داسې ګرمې اوبه به جهنمیانو ته به ورکولی شي چې کله هغه جهنمیان هغه ګرمې اوبه وڅکي، د هغې د وجې نه به د دې چې څنګه په خوله د اوبو ور واچي دا شونډې به ویلی شي، او چې بدن نه په بدن کې کمې کولمې کم څه دي هغه به ترې لاندې خارج شي. داسې عذاب. ثم فی النار یسجرون، الله وی د ګرم اوبو نه پس په بیا دا کافران به په جهنم کې سوځولی بشي. یسجرون، سوځولی بشي. بیا به ورته وویلی شي چې کله ورله دا ښه سزا ورکړي که نه، نو ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، نو چې دا سزا وله ورکړي نو بیا به ترې الله تعالی تپوس کوي. وی بیا به دې ته وویلی شي این ما تشرکون، د ستاسو هغه شریکان چرته دي، ستاسو هغه خدایان چرته دي، د ستاسو هغه بوتان چرته دي چې تاسو په دنیا کې عبادت کو. کافران مشرکان خو د بوتان عبادت کوي که نه، ستاسو هغه خدایان کم ځای دي، ستاسو هغه بوتان کم ځای دي چې تاسو په دنیا کې شریک جوړولو د الله سره چرته دي. نو دی به ورته وایي قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا. دی به ورته وایي وایي موږ خو هغه خپل شریکان او خدایان نه وینو، هغه موږ نه په جهنم کې روک شو، اخو موږ نه په جهنم کې روک شول. الله ورته تاسو چې په دنیا کې عبادت کو، تاسو چې ورته په دنیا کې ټیټ پاس کېدلې، د ستاسو هغه خدایان څه شول؟ اوس دې راشي ستاسو هغه بوتان که نه، اوس دې راشي د ستاسو هغه باطل معبودان چې تاسو د جهنم د عذاب نه بچ کړي. نو دی به ورته وایي یا الله خو روک شو، بل ضلوا عنا، اخو زموږ نه روک شول. نو علما وایي چې د دې نه روکېدل یا خو دا مطلب چې کم خلق د الله نه ما سوا د نورو شیزونو عبادت کوي، نو یا خدا مطلب چې د هغه غټ خدایان د دې کافرانو چې دی به ورته خدایان وي، هغه د دې کافرانو هغه معبودان هغه هم ورسره په جهنم کې پراته وي، خو د هغې دپاره به په بله طبقه کې څه سزا وي، دې ته به په یو درجه کې په یو طبقه کې به سزا وي کافرو ته، هغې ته به څه دی په بله طبقه کې به څه دی سزا وي. واورئ جي، مخکینی آیتونو کې تیر شوي دي الله تعالی به د دې کافرانو دا بوتان نه دي، دا چې د مشرکانو به عبادت کولو یا کوي د دې دا خدایان هم په دې جهنم کې دي سره ور واچولی شي، دی به ګوري دا خپل خدایان به ګوري چې دا څنګه زمونږ خدایان دي چې دین په جهنم کې سوځي. بیا ورپسې ګورئ جي ذلکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. الله به ورته وایي ای کافرانو اوس په دې جهنم کې سزا خورئ، عذاب درته ملاویږي، تاسو خو په دنیا کې ډېر خوشحالۍ کولې کافرانو، تاسو خو په دنیا کې ډېر په کبر ګرځېدلې کافرانو، تاسو خو په دنیا کې ډېر په ناز ګرځېدلې، څه شو د ستاسو هغه خدایان اوس د تاسو د عذابونو نه بچ کړي که نه. بیا ورپسې ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. بعضې تفسیرونو کې وایي چې د دې نه مخکې چې دا کومه سزا ذکر شوله دا به کافرو دپاره چې څنګه دا سزا ورکړي شي په جهنم کې، نو بیا به الله راوباسي، الله به ترې تپوس کړي چې د ستاسو خدایان څه شول، بیا به ورته د هغې نه پس بیا وایي الله ادخلوا ابواب جهنم، داخل شي په دروازو د جهنم باندې، جهنم دروازو ته به بیا دې څه دی واپس به راوستلی شي. فبئس مثوى المتکبرین، الله وی ډېر بد ځای دی د کبرجنو، ډېر بد ځای دی د چا لکه د کبرجنو. خدای دې د کبر نه بچو ساتي. کبر ډېر خرابه بیماري ده، کبر ډېره خرابه بیماري ده.
کبر ویل کیږي ستا کبر دې ته ویل کیږي ځان ته ښه ویل او بل ته سپک ویل ځان ته ښه ویل بل سړي ته سپک کتل دې ته څه ویل کیږي کبر ویل کیږي کبر دې ته ویل کیږي په خپل ځان ناز کول په خپله جامه ناز کول په خپل بچي فخر کول او د بل بچي ته او د بل جامې ته څه د سپک کتل دې ته څه ویل کیږي کبر ویل کیږي یا په خپله روټۍ په خپل خوراک باندې ناز کول فخر کول کبر کول او د بل روټۍ ته څه د سپک کتل دې ته څه ویل کیږي کبر دا کبرجن خلک نه دي د حضور علیه السلام یو حدیث ته مفهوم یې داسې دی دا کبرجن نه دي دی به د قیامت په ورځ به د کبر دا سزا چې دا یوازې کافر دپاره نه ده دا چې کوم مسلمانان په خپل مال کبر کوي که په خپله جامه کبر کوي که په خپلو بچو کبر کوي که په خپل جایداد کبر کوي حضور علیه السلام یو حدیث دی ویل دا کبرجن خلک نه دي دا به د قیامت په ورځ د سرو میږو په شکل کې رواني هلکه د دنیا کې د سور میږي دلته څه حیثیت وي نه د میږي که سور میږي دلته ناستې دلته څه حیثیت شته دقه شان د کبرجن سړي به د قیامت په ورځ هېڅ حیثیت بې نه وي نو چې د چا څه حیثیت نه وي چېرته به ځي جهنم ته به ځي او د متکبرینو لپاره څه دی لوی او غټ عذاب دی الله وایي دا کبر د چا صفت دی دا د الله صفت دی کبر د الله سره ښایي الله وایي دا کبر زما صادر دی صادر او چې څوک زما نه صادر راکاږي زه به ورله سزا ورکوم الله وایي الله وی کبر زما صادر دی الله سره لوی خای موږ څه حیثیت دی موږ څه حیثیت دی نه خپل ځان ته لږ سوچ وکړي چې زموږ څه حیثیت دی او نن سبا دا غټ غټ خلک دا دومره کبر سره خبرې دا لوی خلک نه دي دا غټ دا مالداره چې دا غریب ورله ورشي د کبر د لاسه ورته نه دي ګوري ورته نه د کبر د لاسه هغه څه دی هغه به یا په خپل دغه کې مصروفوي د کبر د لاسه غریب ته پاسیم ده د کبر د لاسه غریب ته څه د لاس هم نه ورکوي الا ماشاءالله داسې مالداره خلک شته چې خپله مالداري شاته کوي کبر نه کوي عاجزي هم پکې ډېر مالداره داسې شته چې په درې ورشي که په لاره کې ورسره میلو شي داسې مالداره شته چې د خپل ګاډي نه به ورته راکوزېږي داسې مالداره شته چې د خپلې کورسۍ نه به درته پاسي دا که تاسو خیال کړي دا په بعضې ځینو کې داسې د کمپیوټر ته چې ناست دي چېرته دا پیژنې که نه دا یا په دې دغه کیسې دا نمبر ووایله دومره کبر دومره غرور ځان ته سم څه وایي کتلې هم دي که نه هم دي کتلې دی وایي چې بس زه یم اوس دی وایي چې بس زه یم یا داسې چېرته یو ورکوټې غوندې څه دی داسې یو ورکوټې غوندې دغه چا سره بابوي یا څه بل سي یا بل سي یا بل سي بس هغه وایي زه یم الا ما ښه خلک هم پکې شته ښه خلک هم پکې څه دی ډېر شته خو کبر نه دی په کار حج بیا ورپسې ګوره فاصبر ان وعد الله حق فاما نرینک بعد الذي الله تعالی رسول الله مبارک ته وی اے پیغمبره زمونږ رسول الله مبارک کې ډېره عاجزي وه ډېره عاجزي وه او عاجزي رسول الله مبارک سره ډېره خوښه کړې ده رسول الله مبارک وی من تواضع لله رفعه الله کم سړي چې د الله د رضا لپاره عاجزي وکړه دله به الله تعالی لوی مقام ورکړي زمونږ رسول الله مبارک وی چې کم سړي د الله د رضا لپاره عاجزي وکړه د الله د رضا لپاره څه دی کبر اونکو د الله د رضا لپاره ځان کې عاجزي راوستله رفعه الله دله به الله تعالی عزت ورکړي خبره پوه شوې بیا آخر کې رسول الله مبارک ته الله تعالی تسلي بیانوي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک دی به ویل د مکې مشرکانو به رسول الله مبارک ته وی چې ته وایې چې زه د الله پیغمبر یم نو موږ ته د صفا د مروه دا غر یا د مکې دا غرونه دا موږ ته د سرو زرو کا څه به وي دا غرونه موږ ته د سرو زرو کا او که ته په حق پیغمبر نو موږ ته د شګو دا ډیري د سرو زرو کا موږ ته دا غرونه د سرو زرو کا د سپینو زرو کا نو موږ به تا پیغمبر ومنو دا د چا مطالبه وه دا د مشرکانو مطالبه وه الله تعالی رسول الله مبارک ته وی اے پیغمبره زه به تا ته ستا په وینا سره ستا په دعا سره ستا په عاجزۍ سره ستا په درخواست سره به زه دا غرونه د مکې ټول نصرو کړم خو دا کافران بیا هم ایمان نه راوړي په خبره پوه شي الله ته هېڅ ګرانه نه وه الله ته هېڅ ګرانه نه ده الله وایي زه به دا ټول غرونه نصرو کړم دویم نمبر دا خبره چې دا یو قانون د الله دی دا د الله قانون د الله داسې چې د پیغمبر د لاس نه چې به کله یو معجزه صادرېدله پیغمبر
په اختیار کې به څه دی دا به نه وه د پیغمبر د لاس نه چې به کله یو معجزه صادرېدله نو دا به الله تعالی صادروله که پیغمبر به مطالبه کوله او الله به نو غوستې نو هم به څه دا کار به نه کېدلو خو چې الله به وغوستل نو د پیغمبر د لاس نه به څه دی یو کار څه دی صادره کړلو لکه حضرت موسی علیه السلام سره کونټۍ وه الله ورته اوله دا کونټۍ نو چې کونټۍ یې وویشتله اینه څه شی جوړ شو لکه اجدها ترې جوړه شوله اجدها ترې جوړه شوله الله تعالی وغوستل د کونټۍ نه څه شي جوړه کړله اجدها نو که د مکي مشرکانو ډېر هم وي چې ته موږ ته دا غرونه د سرو کا د سپینو کا او الله نه وغوستې دا نه کېدل الله تعالی وایي چې د پیغمبر د لاس نه کله یو کار صادریږي الله وایي چې زه وغواړم دا به کېږي الله پیغمبر ما ته محتاج دی پیغمبران الله ته محتاج پیغمبران الله ته محتاج موږ ټول چا ته محتاج الله ته محتاج په خبره پوه شئ نو د مکي مشرکانو به ویل موږ ته څه دي دا غرونه د سرو کا یو ځلې د ابو جهل راغی رسول الله مبارک ته وی او تکه توره تیاره وه شپه وه او د 14مې شپې سپوږمۍ چې دا پکې روښانه ځلېدله د 14مې شپې سپوږمۍ هم لیدلې که ګول سپوږمۍ نو دا روښانه ځلېدله نو د کافرو کې یو ابو جهل ورته وی حضور علیه السلام ته وی موږ ته یو معجزه وښایه موږ ته یو معجزه وښایه موږ به ستا څه د پیغمبري ومنو د دواړو جهانو سردار ورته وی چې زه ته معجزه وښیم نو بیا به څه د تاسو به زما پیغمبري ومني وي او به منو رسول الله مبارک هغه د 14مې شپې هغه سپوږمۍ ته په ګوته باندې داسې اشاره وکړه چې په ګوته اشاره وکړله سپوږمۍ نیمه یو طرف ته لاړه نیمه بل طرف ته لاړه شق القمر معجزه دی ته ویل کی دا د حضور علیه السلام سره معجزه وه لیکن بیا هم ابو جهل ایمان راونړو بیا هم څه دی ابو جهل ایمان راونړو او په موقع باندې ډېرو خلکو ایمان راوړو خو د غټو سردارانو بیا هم څه دی لکه ایمان راونړو ګورې جي سبق ته الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله آیاتان دی لیدلی هغه خلکو لره چې جګړې کوي په آیاتونو د الله کې انا یصرفون کم خواته اړولی شوي دي حق نه الذین ها کسان کذبوا بالکتاب چې تکذیب کړی دی په دې کتاب باندې وبما ارسلنا به رسلنا او په هغه څه باندې چې رالیږلي دي موږ په هغې سره خپل پیغمبران فسوف يعلمون نو زر به معلومه شي دوی ته اذ الاعلال په هغه وخت کې اعناقهم چې کله توقونه واچولی شي په سټونو د دوی کې والسلاسل او زنجیرونه هم یسحبون راښکلي به شي دوی فی الحمیم په ګرمو اوبو کې ثم فی النار یسجرون بیا به په اور کې دوی سزولی شي ثم قیل لهم بیا به وویلی شي دوی ته اینما کنتم تشرکون چرته لاړل هغه شریکان ستاسو من دون الله چې تاسو به شریکان جوړول سوا د الله نه قالوا وی بدوی ضلوا عنا بل لم نكن ندعو رکشل زمونږ بلکې نو مونږه ندعو من قبل شیئا چې بلل مو مخکې له دې نه څه شي كذلك يضل الله الكافرين هم دغه رنګې ګمراه کوي الله کافرانو لره ذالکم بما کنتم دا سزا ستاسو ده دا سزا تاسو ته په دې وجه باندې ده کنتم چې وی تاسو تفرحون فی الارض خوشحالیان مو کولې په ځمکه کې بغیر الحق په ناحق باندې وبما کنتم تمرحون او په سبب د هغې چې وی تاسو چې غرور به مو کولو ادخلوا ابواب جهنم ننوځئ دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به اوسئ تاسو په دې کې فبئس مثوى المتکبرین پس ډېره بده ټکانه ده د تکبر کوونکو فاصبر پس صبر کوه ته ان وعد الله بېشکه وعده د الله تعالی حق رښتینې ده فاما نرینک پس که چېرې وښایو موږ تا ته بعد الذي څه حصه د عذاب نعدهم چې موږ واده کړې وه چې موږ یې واده کوو د دوی سره او نتوفینک یا موږ وفات کو تا لره فالینا یرجعون پس هر حالت کې به زموږ طرف ته د دوی واپسې کولی شي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک او لیږلو موږ پیغمبران مخکې ستانه منهم ځینې د دوی نه من قصصنا هغه دي چې موږ یې بیان کړی دی تا ته علیک تا ته ومنهم او ځینې د دوی نه من لم نقصص علیک هغه دي چې موږ یې بیان نه دی کړی تا ته وما کان لرسول او اختیار نو هیڅ د یو پیغمبر ان یأتي بآیة چې راوړي څه معجزه الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې فاذا جاء امر الله بیا کله چې راشي حکم د الله
قضی بالحق نو فیصله به وکړي شي په انصاف سره وخسر هنالک المبتلون او تاوانیان به شي په دغه وخت کې د باطل تابعداري کوونکې. صدق الله. الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا الله مونږ چې دا کم درس وکړو په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله د خپل رضا سبب یې وګرځئ. خدای مونږ ټولو ته په دنیا آخرت کې اجرونه ثوابونه راکړي. یا الله د دې قرآن د برکته د دې قرآن د خاطره یا الله زما ګناهونه معاف کړي. د ناستو ملګرو د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. خالق العزال د ناستو ملګرو د کلي علاقه کې محله کې د چا څه مشکلات دي خدای مشکلات ختم کړي. یا الله د چا څه پریشانۍ ختم کړي. د چا کورونو کې بیماری ختم کړي. یا الله زمونږ د ټولو ظاهري باطني جسمانی روحاني کل بیماری زمونږ د ټولو ختم کړي. خالق العزال زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي. یا الله زمونږ د ټولو مددگار شي. خدای چاته محتاج مکړي. یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.